اووه ډوله ښځې د نکاح وړ نه دي. امام غزالی په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې را نقلوي چې د دغو صفاتو لرونکو ښځو سره واده مه کوئ. انانا هغه ښځه ده چې ټول عمر یې سر تړلی وي او شکایت کوي. منانا هغه ښځه ده چې هر وخت په خپل خاوند احسان اچوي چې ما خو له تا سره دا ښه کړي دي او تا هېڅ هم نه دي کړي. کنانا هغه ښځه ده چې همیشه د تیر وخت شیان یادوي او وایي چې په پلاني وخت ما سره دا شیان وه او اوس نشته. حنانا هغه ښځه ده چې هر وخت خپل پخوانی خاوند یادوي چې هغه عجیب ښه سړی و خو ته هغسې نه یې. حداقه هغه ښځه ده چې هر وخت خاوند ته فرمایشونه ورکوي او چې څه ګوري د هغې غوښتنه کوي. براقه هغه ښځه ده چې همیشه د ځان په سینګار بوخته وي او دا یې عادت ګرځېدلی وي. شداقه هغه ښځه ده چې تیزه ژبه لري، خبرې جوړوي او خبرې بیانول یې کار وي.